بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله په فضل او احسان باندې موږ تاسو کتاب الصوم شروع کړای. د وخت او د تقاضا مطابق هم د موضوع ته وخت ورکړای. پرون تاسو د صوم معنا او د صوم حکم واورید. د سحر طلوع فجر نه تر ماښام غروب الافتاب پورې په نیت عبادت او په دې نیت باندې چې الله امر عملی کوي، الله ته ځان نستی کوي، قصدن نه خوراک کول، نه چکا کول، نه خپل شهوت پوره کول. دغه وختو کې دغه ته وایي چې صوم. حکم د صوم موږ ویلې صوم فرض ده، یعنی دا یو سنت او عادي واجب عمل نه ده، بلکې څنګه ده؟ فرض ده او فرضیت هم په قرآن ثابت ده. پرون موږ تاسو دوه آیتونه وویل، سره تکرار کې کوم آیتونه؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. په دې آیات باندې د روزي فرضیت ثابت. بل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم شهر فليصمه. څوک چې میاشت رمضان راغله او دای موجود نو په د باندې روزه نیول څه دي؟ دای به خامخا روزه نیسي. د دې روزي معنا هم پرون معلومه سو، د روزي حکم هم پرون معلوم سو. اوس نن روزه تنها عادي فرض نه ده. ما تاسو ویلو یو عادي فرض دی، یو په فرضو کې اعلی درجه فرض دی، هغه ته وایي رکن وایي. نو روزه د اسلام رکن ده، تنها عادي فرض نه ده. یعنی څه معنا؟ رکن دی شي ته هغه شي ته وایي چې دغه شي په حقیقت کې داخل وي، دې ته وایي چې رکن. او یو فرض وي، فرض کله شي کې داخل وي کله خارج وي. ته اوس مانځ کې شرایط دي، فرض دي خو خارج لمانځه کاوداس کول لکه جای پاکول دام ګوره فرض دي، خو ګوره لمانځه نه خارج دي. خو رکن هغه ته وایي چې په یو شي کې دننه داخل وي، یعنی که هغه شی نه وي هغه رکن بالکل نشته، ختم. نو دغه روزه د اسلام رکن ده، یعنی په اسلام کې دننه داخل شای ده. که روزه نه وي په هغه سړي کې اسلام نشته، دا معنا. اوس راسه روزه نه تنها په آیاتونو ثابت ده بلکې په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه ده؟ ثابت ده. وهو الركن الرابع من ارکان الاسلام. دغه روزه د اسلام له ارکانو نه څوم رکن ده؟ وایي څلورم. کله راغلی دریم وایي، کله راغلی پنځم وایي. دا مشکل نه ځاندي کې تاسو تشویش رانسی چې ولې هلته ورته څلورم وایي، هلته ورته دریم وایي، هلته ورته پنځم وایي. دا نظر په روایاتو باندې، احادیثو باندې. یو حدیث کې راغلی وي چې روزه څلورم رکن د اسلام ګرځولي وي، بلکې راغلی وي دریم رکن د اسلامي ګرځولي، بلکې دغه تاسې به اوس ووینئ پنځم رکن د اسلامي ګرځولی ده. نو مشکل نه ده، خود رکنیت کې مشکل نه ده، صرف وړاندېوالي وروستوالي کې دا کومه غټه مسله نه ده چې دې کې باید چاته تشویش پکې نه وي. وهو الركن الرابع من ارکان الاسلام. دغه روزه د اسلام له څلورم رکنو څخه څنګه ده؟ یو رکن ده. حدیث یعنی روزه فرضیت په حدیث هم ثابت ده. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رسول فرمایي بني الاسلام علی خمس. د اسلام بناګانې څو دي؟ یعنی اسلام په څو بناګانو ولاړ ده، اسلام په څو ارکانو ولاړ ده، اسلام په څو ستنو ولاړ ده. پښتو کې سیده ساده بنا کړی شوی د اسلام په پنځو شیانو باندې. هغه چی دي؟ شهادت ان لا اله الا الله. دلته به ګوره شهادت نه وایي، شهادتو به نه وایي، څنګه به وایي؟ شهادتي. ځکه دا له 50 شکه تفسیر ده. 50 ګوره کسره لري، دلته مونټرول ته شي ورکوي، ګورئ کسره ورکوي. شهادت ان لا اله الا الله، د دې گواهی کول چې الله نه سوا بل څوک لایق د بندگی نشته. وای را سره لایق د بندگی. مال یو کس نه امتحان اخسم ما ته خدای اسلام یو حدیث رسول الله خراتو ویل ولکه یو حدیث بیا دی. دا مې ځکه تاسو ته ویل چې دغه مشهور حدیث دا خو یاد کړئ، دا خو مسلمان په حیثیت یو مسلمان دا وګورئ تاسو الحمدلله، یعنی لمانه خو خيار خره کېستئ. دا به ډېر د شرم خبره نه دی، الله د رسول یو واقع حدیث هم زموږ نه یاد. باید کم څه کم ډېر څلوېښت حدیث یو سل حدیث خو باید سړي یاد وي کنه. او دغه مشهور حدیث دی بني الاسلام علی خمس ان شاء الله تر اخره پورې کم څه کم دا یاد کړئ. یعنی شرم خبره سړي یو حدیث هم نه دی، الله د رسول دی امتی دعوا کوم او دغه یو حدیث نه دی یاد، نو خامخا دغه حدیث څه کوي؟ یاد کړئ. یو د دې گواهی کول چې الله نه سوا بل څوک لایق د بندګي وای را سره نشته. دوم وان محمد رسول الله، دام د کلمې جز ده، ګوره د کلمې دوم جز ده. او محمد سره د الله څنګه ده؟ استازی ده، رسول ده، یعنی را لېږل سوی ده. دا یو. دوم و اقام الصلاه، منځ ادا کول، منځ قائم ودرول.
قائم درول دا معنا چې د مانځه ټول ارکان سره منځ ادا کول. دا د اسلام څوم رکن ده؟ دوم رکن. ګوره ټول زیر لري. ګوره کته ګورئ شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات ګورئ و حج البيت ګوره و صوم رمضان ټول کې ګوره څه لري؟ زیر یا کسرت څه ته وایي کنه. دا ولې دا ټول هغه 50 لاندې ده. 50 خو مکسور ده نه، دا ټول څنګه دي سره مکسور ده. دریم و ایتاء الزکات دریم رکن د اسلام یا دریم بنا د اسلام چي ده؟ ورکول دي زکات. و حج البيت او بل څلورم رکن د اسلام چي ده؟ قصد کول د بیت الله. حج البيت څه معنا؟ قصد کول د بیت الله چې د چا وس او طاقت وي. او پنځم په دې حدیث کې ګوره دا بخاری روایت ده و صوم رمضان. او پنځم رکن د اسلام چي ده؟ یعنی پنځمه بنا د اسلام چي ده؟ صوم رمضان. یعنی روزه نیول د میاشتې رمضان. صحیح شو؟ نو ګوره په دې حدیث کې ثابت شو چې رمضان د اسلام یو بنا ده، د اسلام یو رکن ده. بل ما تاسو ویلو چې د روزي فرضیت تنها په آیاتونو په حدیثونو نه ثابت، په اجماع د امت سره څنګه ده وای ثابته ده. یعنی ټول امت سلفا و خلفا په دې باندې جمع ده چې د میاشتې رمضان روزه نیول چي ده؟ فرض ده. اجتماعت الامه جمع ده ټول امت علا په دې باندې ان صوم شهر رمضان چې روزه د میاشتې رمضان فرض عین. دا څنګه ده فرض؟ یعنی په هر مسلمان باندې څنګه ده فرض عین څه معنا؟ په هر مسلمان باندې فرض ده. د سینه د پلاری ونی چې زمونږ د تاسو پیغام سي ماونی ولا یا مورونی چې اولورګانی وای تاسو پیغام سي ماونی ولا نه. په هر مسلمان سي مکلف وي یعنی څه معنا بالغ وي سره روان دي شرطونه را روان دي چې په چا کې د رمضان د نیولو شرطونه موجود وي په هر مسلمان باندې څنګه ده فرض عین ده. علی کل مکلف په هر مکلف باندې یعنی هر هغه څوک چې د اسلام تکلیفونه متوجي وي د اسلام احکام ته څنګه وي متوجي وي. لم يخالف خلاف نه کړی په فرضیت په فرضیت رمضان کې احد یوم من المسلمین. په مسلمانانو کې هیڅ چا خلاف نه کړی چې د میاشتې رمضان روزه نیول نشته. دا هیڅ چا خلاف نه کړی. لنډه خبره واورئ. ګورئ د رمضان کې روزه نیول په قرآن هم ثابت ده، په حدیث هم ثابت شو، په اجماع د امت سره څنګه ده ثابت ده. اوس راځه که څوک د سستي له وجې نه رمضان کې روزه نه نیسي دا فاسق ده، فاجر ده، ګناهګار ده. حاکم به سخت سزا ورکړي، په ورځ قیامت به الله سخت عذاب ورکړي که د سستي له وجې ونه نیسي. ځکه چې شی دومره محکم ثابت شي نو بیا دغه کول پکار دي. او که څوک وایي چې رمضان نیست، په رمضان کې روزه نشته، ترې منکر سي، د دې نه لوی کافر په دنیا کې بل نشته. په دې خبره باندې پوه شوئ؟ که څوک وایي چې رمضان کې کشیدن نعوذ بالله یا رمضان نه میگیرم یا رمضان ما نمیشناسم هغه تر گفت د دې نه لوی کافر بل نشته. که منی یې رمضان روزه شته خو له سستي له وجې نه نیسي بیا نو هغه څنګه ده فاسق ده، فاجر ده. حاکم باید سخت سزا ورکړي. او دا ګوره حدیث کې راځي وایي که چا د رمضان روزه قصدن وخوړه بلا عذره چې ټول عمر روزه ونیسي د دې یو ورځې ثواب نشي پوره کولی. په دې خبره باندې پوهېږي؟ روزه په چا فرض ده؟ فرض په چا ده؟ یو روزه ادا کول، روزه نیول په چا باندې څنګه ده؟ یو ته وایي فرضیت د روزې، بل ته وایي فرضیت د ادا د روزې. دې الفاظ باندې پوه شوئ؟ اوس راسه وګوره. اول موږ هغه شرایط بیانوو چې روزه په چا باندې فرض ده، وروسته بیا هغه شرایط بیان کړو چې روزه نیول په چا باندې فرض دي. که تاسو وایئ دې څه فرق نه مولوي صاحب دا څه شی ګاډې واډې وایي دا خو سهار بانک کې نوې ټپې شروع کړې سړی چې فرض خو خلاص خبره. د مثال په ډول زه مریض یم، سخت مریض یم، الله دې هغه وخت نه راولي. اوس زه به حیثیت بالغ عاقل په ما روزه فرض که نه فرض ووایي فرض که نه، لیکن مریض یم نیولی نسم، نیول د روزې په ما باندې فرض دي؟ نه. ګور روزه را باندې فرض ده خو ادا کول د روزې را باندې فرض. مثلا این ما و شما مسلمان هستیم، در سفر رفتیم، یک دم هرات رفتیم، قندهار رفتیم، سفر هستیم، مسافر باندې روزه فرض کنه اوه روزه فرض کنه خو روزه گرفتن سرش فرض است نیست فرض، بلکه قضایی روزه سرش است فرض است. راځي علی من یفترض صیام رمضان، په چا باندې روزه فرض ده؟ سرکی روزه گرفتن ماه رمضان چی است؟ فرض است. یفترض صیام رمضان فرض ده روزه د رمضان اداء و قضاء. صحیح کړئ اداء چې روزه ادا کی په خپل وخت کې یا په خپل وخت کې ادا نه کی قضا په فرض وي. دا په چا باندې فرض ده؟ علی الذی په هغه چا باندې تجتمع فيه شروط الاتیه چې دا راتلونکي شرطونه موجود شي نو د روزې نیول یا د روزې قضایی په باندې څنګه ده وای را سره فرض ده. اوس کوم شرایط؟ ان یکون بالغا، بالغ باندې روزه فرض ده. ماشوم باندې روزه شته؟ نابالغ باندې روزه شته؟
چا باندې روزه فرض ده؟ ان یکون بالغا دی بالغ وي فلا یفترض الصيام على الصبي په ماشوم باندې په نابالغ باندې وشته کې نابالغ سره روزه فرض نیست. ان یکون مسلما او سی بل شرط سی مسلمان وي مسلمان باندې روزه څنګه ده؟ کافر باندې روزه شته؟ ولې نشته؟ عجیبه خبره ده. کافر باندې یعنی څه کافر فری ده له روزې نه؟ ها وای کنه ولې کافر فری ده کافر باندې روزه نشته نه؟ ماشاءالله انجینر صاحب جزاک الله. کافر اول حکم متوجه شي دغه ته ایمان راوړل هغه اول مکلف په شي باندې ده چې یو په ایمان کې داخل شوی بیا دنه د شکلی وباسو شي ایمان کې نه داخل شوی مفت ګرځاو دسي خبره باندې پیږي. ان یکون مسلمان چې دای څنګه وي مسلمان فلا یفترض علی الکافر کافر باندې روزه فرض نه ده. ان یکون عاقلا عاقل باندې روزه فرض لیونی باندې روزه سره فرض فلا یفترض علی المجنون په لیونی باندې روزه فرض نه ده. څلورم ان یکون دغه کې خیال ساتي ګورئ چې څوک په روزه باندې عالم وي هغه که په دار اسلام کې وي او که په دار کفر کې وي هغه ته دار حرب وایي خو چې خو د روزې باندې عالم وي چې روزه شته او د قمیاس کې راغله په دې باندې روزه څنګه ده؟ فرض ده. فرض کې یو سړی په دار کفر کې وو په روزه باندې عالم نشي بیا روزه نه ده په فرض. خدای په روزه باندې عالم وو چې و روزه شته په اسلام کې او دغه د قمیاس کې راغله نو په هغه باندې روزه څنګه ده؟ فرض ده. ان یکون بدار اسلامي چې یو سړی چیرته وي په دار دی یعنی د مسلمانان در حکومت اسلامی باشد او کان عالما بوجوب الصوم ګوره یا د عالم سی په شي باندې وګوین عالم سی په عالم وي پوه وي په روزه باندې څنګه وي پوه وي اذا کان بدار الحرب دای چیرته وي بظاهر ورسیږي کفار ملک وسیږي اروپایي ملکونو کې یا غربي ملکونو کې وسیږي خو پوه شي چې روزه شته په اسلام کې او دغه راغله روزه په څنګه ده؟ فرض ده. صحیح شو په دې خبره باندې پوه شوې کنه. اوس راسه روزه نیول په چا باندې فرض وګوره علامه یفترض ادا او صوم ګورئ په چا باندې ادا کول د روزې فرض دي. ګوره په چا باندې ادا کول د روزې یو روزه فرض ده یو ادا کول فرض دي. وګوره یفترض ادا او صوم علی من کان مقیما فلا یفترض علی چا باندې علی اداؤه علی المسافر چې څوک په کور کې پلان ناست وي د باندې روزه نیول څنګه دي؟ فرض دي. او چې څوک مسافر وي ګوره روزه په فرض ده خو نیولې په فرض میفهمیږه په مرا شما میفهمیږه په مرا کسای کې د دیوال ته کې کړه را فکر نکنه میفهمیږه په مرا دغه چې چغه وباسي کنه. دوم یفترض اداؤه علی من کان صحیحا چې څوک څنګه وي جوړ وي هغه باندې روزه نیول څنګه دي؟ فرض دي. فلا یفترض اداؤه علی المریض مریض باندې روزه نیول فرض دي. روزه خو په فرض ده خو نیولې په فرض نه دي تر څو چې جوړ نسی. دریم یفترض اداؤه علی المرأه په ښځه باندې روزه نیول فرض دي خو په څه وخت کې اذا کانت طاهره من الحیض والنفاس چې کله دا پاکه وي له څه شي نه له ماهواري مرضي نه یا د وشتک پیدا کېدو نه چې کوم مرضي وي چې له هغه نه پاکه وي نو ښځه باندې روزه نیول څنګه دي؟ نیول په څنګه دي؟ په فرض دي. فلا یفترض اداؤه علی الحائض فرض نه ده روزه نیول په چا باندې روزه په فرض ده خو گرفتن سرش فرض نیست. علی الحائض په هغه ښځه باندې چې ماهوار مرضي کې وي علی النفساء یا په هغه ښځه چې هغه ماشوم پیدا شوی وي هغه څه کې وي د ماشوم د پیدایش په وینه کې وي بل لا یجوز بلکې دا لا څه کوي په هغو باندې خو روزه ادا نیول فرض نه دي بلکې لغونه روزه نیول بیخي صحیح نه ده. بل لا يجوز اداؤه جائز نه ده ادا کول دغه روزي من الحائض والنفساء نه له حائض اشکا او نه له نفساء اشکا. خبره باندې پوه شو بیا خطا چې بده خبره باندې پیږي چې ماهوار مرضی راسي یا د ماشوم پیدا کېدو مرضی راسي د ښځه باندې رو ادا کول د روزي نشته خو قضایي په وایره سره شته او د منځ قضایي پېشته ها د منځ قضایي پېشته سر د چی قضایي ده په دا ولی خدواړه فرض دي کنه چې هغه منځ آسان دغه ولی ها پوښ ما دا فرق ولی په اسلام کې راغی یعنی ولی د منځ قضایي ولی نشته په ها ګوره په رمضان کې چې ښځه باندې ماهوار راسي منځ هم نشته په کنه په باندې پیږي کنه روزه هم په نشته د روزي قضایي پېشته او د منځ په ولی ها یک دلیل واضح بگوین که ما مطمئن شم آسان کا پاس اسلام دین آسانی است یعنی بگوین اسلام دین آسانی است حرج نیست در روزه خو 3-4 روز روزه است مشکل نیست حالا اگه کل نماز سر شب بیا لازم خدا فرض 6-7 روز هر روز 5 نماز چند نماز میشه
یک کلان تکلیف جور مشازی خاطر در اسلام تکلیف نیست، در نماز گشتادن تکلیف است، در روزه گشتن تکلیف نیست. خوب باید سرش باشه، خوب است که روزانه است. نه دلیل معقول نیست دکتر صاحب، گپ تا سنجیده نکدی برو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب الیک.